بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی، کله چې ته یو مسلمان سره مخ کیږي نو په ورین تندي او په مسکا به هغه سره خبرې شروع کوي. دا ځکه چې د لومړني ملاقات تاثیر ستاسو د شخصیت د ټول تاثیر په 80% رول لري. نو د لومړني ملاقات د رویې غوره کولو لپاره داسې فکر وکړئ چې له دې کس سره ستاسو دغه ملاقات اولینی او وروستنی ملاقات دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په لومړني ملاقات کې د خلکو زړونه خپلول او د هغوی په زړونو کې به یې د ځان لپاره ځای پیدا کوو. کله چې مکې مکرمه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس باندې فتح شوه نو اسلام سرلوړی شو. له همدې امله د عربو قبایلي خلک ډلې ډلې مدینې منورې ته راتلل او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره له ملاقات وروسته به د اسلام په مقدس دین مشرفه کېدل. د ډلو په همدې کتار کې د عبدالقیس ډله هم مدینې منورې ته راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه ډله خلک ولیدل نو وړاندې له دې چې هغوی له خپلو سپرلیو راښکته شي او د محمد رسول الله خواته راشي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته له لرې څخه وویل دې قوم ته مرحبا، ستاسو لپاره دلته نه رسوایي ده او نه شرمندګي. خلکو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مبارکې خولې څخه د خیر دغه پیغام واورید نو ټول له سپرلیو څخه کوز شول او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لورې منډې کړي. هر یوه دا هیله درلوده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته له نورو وړاندې سلام وکړي. مدینې منوره کې د اوسېدلو پر وخت یوه ورځ د عبدالقیس ډله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او وړاندیز یې وکړي ای د الله رسوله، زموږ او ستاسو ترمنځ د مضر جنگي قبیله پرته ده. موږ تاسو سره د ملاقات لپاره یوازې د حرمت په میاشتو کې راتلی شو چې هغه وخت د جنگ اجازه نه وي. موږ ته د دین څو داسې عمده او غوره خبرې وښایه چې موږ پرې د عمل کولو وروسته جنت ته لاړ شو او خپل قوم هم همدغو خبرو طرف ته راوبلو. همدارنګه دغې ډلې د هغو لوښو په اړه هم پوښتنه وکړه چې په هغې کې نبیز جوړیږي چې کم لوښي استعمال کړو او کم لوښي استعمال نه کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورک زه تاسو ته په 4 خبرو د کولو حکم کوم او له 4 خبرو څخه مو منع کوم. زه تاسو ته په الله باندې د ایمان راوړلو حکم کوم. آیا تاسو پوهیږئ چې په الله باندې ایمان راوړل څه شی دی؟ هغوی ځواب ورک الله او د الله رسول ښه پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل د دې خبرې ګواهي ورکول چې له الله پرته بل معبود نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه رسول دی. لمونځ کول، زکات ورکول، روژه نیول. له دې وروسته ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د غنایمو د 5مې برخې د ورکولو امر هم وکړه. بیا یې د دغو 4 لوښو د استعمال څخه منع کړل. د شرابو له منګیو څخه، د کدونه جوړ شوي لوښي څخه،
د ونو د تنو له جوړو شوو لوښو څخه او له تارکولي لوښو څخه، یعنې هغه لوښي چې د قیر څخه جوړیږي. او بیا یې ورته وویل چې دا خبرې په ښه توګه یادې کړئ او هغو کسانو ته یې هم ورسوئ چې له تاسو نه شاته وطن کې پاتې شوي دي. تاسو وګورئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم رویه او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کردار دې ډلې سره چې په لومړني ملاقات کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی سره کوي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم همدغې رویې او همدغې کړنلارې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا که او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکو اخلاقو نه متاثر شول او د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شول. همدارنګه په یو بل سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارکو اصحابو سره مل تر ډیره مزل وکړ. بیا د شپې تیرولو لپاره له لارې څخه ګوښه شول او یو اړخ ته یې واړوله. ټول خلک داسې په درانه خوب ویده شول چې سهار لمر خاته سره یې سم سترګې بیرته کړې. تر ټولو وړاندې ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه راویښ شو، او بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، ابوبکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له سر سره جفت ودرید او په لوړ غږ یې تکبیر ووایه، تر دې چې محمد رسول الله هم بیدار شو. لمر چې لږ پورته شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو د سهار لمونځ په جمع ورک، یعنی قضایی لمونځ چې خلاص شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ لمونځ کوونکو ته واړو، ګوري چې یو تن له دوی څخه لرې ناست دی او لمونځ یې نه دی کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا کس ولیده نو راویې غوښت او پوښتنه یې ترې وکړه ولې دې له موږ سره لمونځ ونه کړ؟ هغه ځواب ورکړ ای د الله رسوله زه معذور یم او په نږدې ځمکه کې د اوبو درک هم نشته چې زه اودس او غسل وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل په ځمکه تیمم وکړه، هغه معذور کس تیمم وکړه او لمونځ یې ادا کړ. له دې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته د حرکت کولو امر وکړ. دوی روان شو، له دوی سره څاڅکی اوبه هم نه وې، په لاره ډیر تږي شول. له ډیرې پلټنې وروسته هم کومه چینه یا څا پیدا نه شوله چې دوی ته اوبه راوړي او ویسکي. د عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه وینا ده چې موږ همداسې تږي او وچ حلقونه روان وو. په لاره کې یوه داسې ښځه په مخه راغله چې په اوښ سوره وه او دوه مشکونه ورسره له اوبو څخه ډک وو. موږ ترې پوښتنه وکړه دلته نږدې اوبه چیرته دي؟ هغې ځواب راکړه دلته نږدې هیڅ ځای کې اوبه نشته. موږ وویلې ستا تر کوره څومره مزل دی؟ ځواب یې راکړه یوه شپه او یوه ورځ. موږ ورته ویلې له موږ سره د محمد رسول الله خواته لاړه شه. هغې ښځې په ډیرې حیرانۍ سره وویلې د الله رسول، د الله رسول، د الله رسول څه ته وایي؟ دا حدیث په بخاري کې موجود دی. حضرت عمران فرمایي لنډه دا چې هغه ښځه مو د محمد رسول الله په وړاندې حاضره کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې د اوبو په اړه پوښتنه وکړه. هغې ښځې همغه ځواب ورکړ چې موږ ته یې راکړی و. البته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې داسې هم وویلې چې زه د یتیمانو مور یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې د اوبو یو مشک واخیست. د الله رب العزت په نوم اخیستلو سره یې په مشک لاس راښکه. بیا یې ترې زموږ د اوبو ټول لوښي تر خولو پورې ډک کړل. موږ په مړه خیټه اوبه وڅښلې. بیا هم زموږ د اوبو لوښي تر خولې پورې ډک وه. له دې وروسته موږ د ښځې د اوبو مشک بیرته هغې ته د اوښ د پاسه کیښود. د اوبو لوښي له وړاندې تازه او ښځه له وړاندې څخه هم حیرانه شوه. له دې وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وویلې له تاسو سره چې د خوراک هر څه وي هغه راوړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ټوټه کې کجورې او ډوډۍ وتړلې، ښځې ته یې ورکړې او هغې ته یې وویلې دا د خپل کور وګړو ته ویسه. موږ ستا اوبه یوه ذره هم کمې نه کړلې، خو الله رب العزت موږ په اوبو باندې خړوب کړو. ښځه په خوښي او خوشحالي خپل کور ته روانه شوه او د قوم وګړو ته یې وویلې زه د نړۍ تر ټولو لوی جادوګر سره له ملاقات وروسته راغلی یم.
هغه خو یا جادوګر دی او یا نبی دی او د هغه د ملګرو هم همدغه خیال دی چې هغه نبی دی. د ښځې قوم د خبرو اورېدو وروسته ډیر حیران شو. لږه موده لا تیره نه وه چې ښځه او د هغې قوم ټول د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شو. وګورئ دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اخلاق، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رویه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه رویه وه، هغې رویې به د خلکو په زړونو کې د محمد رسول الله لپاره ځای پیدا کوه. مجال نه و چې هغوی بیا د رسول الله خبره ونه مني او د اسلام په مقدس دین باندې مشرف نشي. همدارنګه د مسلم حدیث دی، یوه ورځ یو کس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی او له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه د مال غوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د دوو غونډیو ترمنځ د اوزو یوه څریدونکې رمه ورکړه چې دغه رمه دې ستا وي. هغه کس بیرته خپل قوم ته ستون شو او ویې ویل ای زما د قوم خلکو، مسلمانان شئ. محمد صلی الله علیه وسلم خو د هغه کس په څیر دی چې په پراخ لاس ورکړه کوي او له غربت څخه نه ویریږي. ځکه ما ترې د مال غوښتنه وکړه او ما ته یې وویلې چې د دغه دوو غونډیو ترمنځ چې دا د پسونو او د اوزو کومه رمه ده دا ټوله دې ستا. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي خلک به د دنیا او د دنیا د مال او متاع د لاسته راوړلو لپاره محمد رسول الله ته راتلل، خو د لږې مودې وروسته به اسلامي دین ده ته له دنیا او څه چې په دې کې دي له ټولو څخه غوره شو. دا د څه وجې نه؟ دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو اخلاقو له وجې. نو د لومړني ملاقات تاثیر ستاسو د شخصیت د ټول تاثیر په سلو کې 80% رول لري. نو د لومړني ملاقات د رویې غوره کولو لپاره داسې فکر وکړئ چې له دې کس سره ستاسو دغه ملاقات اولنی او وروستنی ملاقات دی. د الله رب العزت نه ځان لپاره او تاسو لپاره د نیکو اخلاقو او د ښایسته رویې غوښتونکی یم. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. که د خلکو په بیلابیلو مزاجونو باندې غور او فکر وکړی شي نو معلومیږي چې د دوی د مزاجونو دغه اختلافات د ځمکې د مزاجونو د مختلفوالي په څیر دی. ځینې خلک نرم او پاسته وي، په داسې حال کې چې ځینې نور بیا سخت او کلک وي. ځینې خلک د حاصل ورکوونکې ځمکې په څیر پراخ زړی او د پراخو لاسونو لرونکی وي، خو ځینې نور بیا د بې حاصله وچې او بې اوبو ځمکې په څیر بخیلان وي چې نه پرې اوبه جمع کیږي او نه څه شنه ګیا ټوکوي. د ځمکې د بیلابیلو برخو سره د انسان د تګ طرز د ځمکې د خاصیت سره سم وي. په کانکرې جګه او ټیټه ځمکه باندې خلک په ورورو او احتیاط سره مزل کوي، خو کله چې ځمکه نرمه هواره او میداني وي نو خلک پرې ګړندي او چټک ګامونه اخلي. د خلکو هم دغه حال دی. د ابو داود حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ان الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحضن والخبيث والطيب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله جل جلاله له ټولې ځمکې څخه یو موټی خاوره ټوله کړه او له هغې څخه یې آدم علیه الصلاة وسلام جوړ کړ. اوس د آدم زامن د ځمکې په څیر شوي دي، څوک سپین دي، څوک سره دي، څوک تور دي او څوک د دې رنګونو په منځ کې دي، څوک نرم مزاجه دي او څوک سخت، څوک خبیث دي او څوک پاک. خلکو سره د تعامل په برخه کې د دې خبرې په پام کې نیول ډیر اړین دي. یعنی د هغوی د مزاج سره سم طرز عمل باید اختیار کړی شي. دا خبره هم د یادولو وړ ده چې د خلکو د مزاج اثر لازمی او هرومرو د هغو په پریکړو او ارادو باندې پریوزي. که یقین نه کوئ نو تجربه وکړئ او وګورئ. یعنی الله دې نه کړي
که درته د خپلې میرمنې سره کومه ستونزه راولاړه شي نو له خپل کم داسې ملګري سره مشوره وکړه چې تا ته معلومات وي چې دا سخت زړی دی سخت مزاجه دی هغه ته ووایه چې ما ته په کور کې داسې ستونزه راپېښه شوې ښځه مې هیڅ په خبره نه پوهیږي زما هیڅ احترام نه کوي زه خو یې پوزې ته راوړی یم نه پوهیږم چې څه ورسره وکړم بیا ترې مشوره واخله چې آیا تا ته د حل کومه لاره چاره درځي دا خبره اوس تا خپل داسې یو ملګري سره شریکه کړې چې هغه سخت مزاجه دی زړه یې سخت دی زه په یقین سره وایم چې د هغه ځواب به همدغه وي وروره ښځه پرته له کوتک له ډب څخه لارې ته نه راځي هغوی خو یوازې د لرګیو وهلو قابلیت لري له ځانه نر جوړ کړه د هغې غرور له خاورو سره خاورې کړه او داسې ووهه چې ټول عمر یاد ولري د سړی به داسې خبره کوي درته نو که تا په خپله له عقل څخه کار وانخیست او د هغه په خبره دې عمل وکړه نو په خپل لاس به خپل کور ته اور واچي که همدغه ستونزه مو له خپل کم داسې ملګري سره شریکه کړه چې نرم زړی نرم مزاجه او د حساس زړه مالک وي زه په یقین سره وایم چې هغه به تا ته یوازې دغه لارښودنه کوي زما وروره ډیر خیال او ګزاره کوه ځکه ستا میرمن یوازې ستا میرمن نه بلکې ستا د بچیو مور هم ده او په دنیا کې کوم داسې تړون دی چې په هغې کې ستونزې رامنځته نشي ته باید له صبر او زغم نه کار واخلي هر څه چې کیږي خو هغه ستا میرمن او د ستا د ژوند ملګرې ده زما خو همدغه مشوره وه نور ستا خوښه ده وګورئ د انسان طبیعت د هغه په خیالاتو نظریاتو او پریکړو باندې څومره اثر کوي همدغه لامل دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قاضي د غصې پر وخت له پریکړې کولو څخه منع کړی دی ځکه غصه د انسان نفس بدلوي او د ده په پریکړو باندې اثر غورځولی شي د مسلم حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په تیرو وختونو کې یو قاتل هغه یو نه دوه نه لس نه بلکې پوره 9 کسان مړه کړي وو دا څرګنده نه ده چې هغه د خلکو له غچ اخیستو څخه ولې بچ پاتې و کیدای شي چې د هغه دهشت او رعب په خلکو کې دومره تاثیر کړی و چې له امله یې هغوی د ده خواته د نږدې راتللو همت هم نشه کولی که داسې نه وه نو هغه به په دښتو او صحراو کې پټ ژوند کوه په هر حال قاتل پوره 9 مړي کړي ول چې باید سزا یې لیدلی وی خو د وخت په تیریدو سره هغه په خپلو کړو باندې نادم او پښیمانه شو او له خپلو ګناهونو څخه یې د توبې کولو کلکه او پخه اراده وکړه په همدې مخه یې په چم ګاونډ کې له خلکو څخه د یو وتلي او پوه عالم په اړه پوښتنه وکړه خلکو ورته یو داسې راهب په ګوته که چې ډیر عابد متقي او روژه نیونکی و ډیرې سجدې به یې کولې او تل به خپل رب ته په زاریو راهب خو نرم مزاجه و خو لږ او ډیر جذباتي هم و دا قاتل د راهب خواته راغی او د هغه عبادت خانې ته ورننوت او ویل ما 9 مړي کړي دي آیا زما لپاره د توبې څه لاره او چاره شته راهب چې د یو میږي بې ګناه وژنه یې هم لویه ګناه ګڼله د دې خبرې په اورېدو حیران او ګوته په غاښ شو ده ته په لیدو یې په لوړ غږ وویل نه ستا لپاره د توبې هیڅ لار نشته نه ستا لپاره د توبې هیڅ لاره نشته له کم علمه راهب پرته له دې چې د پریکړې پر وخت له جذباتو کار واخلي بله توقع ترې نشي کیدی دا قاتل چې ډیر سخت زړی او کلک مزاجه انسان و د راهب له پریکړې اورېدو وروسته یې هغه ته په بدو بدو سترګو ولیدل خنجر یې راوویست او په یو کلک ګزار سره راهب هم له دنیا څخه رخصت که او په یو منډه له عبادتخانې څخه ووت 100 مړي پوره شو په همدې ترتیب څو ورځې تیرې شوې د قاتل په زړه کې یو ځل بیا د توبې کولو فکر راپورته شو بیا یې د یو پوه عالم پوښتنه وکړه او چا ورته یو پوه عالم وښود د همدې عالم د ناستې ځای خواته ور روان شو او کله چې د هغه خونې ته ورسید نو ویلیدل چې یو پوه باروعبه او باوقاره انسان پکې ناست دی قاتل چې ډیر زړور و په پوره همت او جرأت سره یې ویلې ما پوره 100 مړي کړي آیا زما لپاره د توبې کولو جواز شته عالم سمدواره ویلې سبحان الله څوک دی چې ستا او د توبې ترمنځ خنډ شي
دا یو عمده ځواب او رښتیا هم څوک دی چې د انسان او توبې ترمنځ خنډ جوړ شي؟ څوک د انسان او د ځمکې او آسمانونو د رب ترمنځ خنډ کیدی شي چې انسان له دې منع کړي چې خپل رب لایزال ته زاری او ژړاګانې وکړي، بلکې نشي جوړېدی. عالم د خپل علم له مخې پریکړه کړې وه، نه دا چې له خپلو جذباتو څخه مغلوب شوی او پریکړه یې کړې وه. عالم خپلې خبرې روانې وساتلې او ویل خو ته د بدعملو خلکو په چم او ګاونډ کې اوسیږي، ته داسې وکړه چې فلانکي ښار ته لاړ شه، هلته ټول د الله عبادت کوي، ته هم له هغو سره یو ځای شه او د الله رب العزت عبادت کوه. د قاتل لومړی توبه وکړه او بیا سرشاره د هغه ښار په لور روان شو چې عالم ورته ښودلی. خو وړاندې له دې چې منزل ته ورسي مرګ ورته راغی. د روح اخیستلو لپاره یې د رحمت او عذاب یعنې دواړه ډلې ملائکې راغلي. د رحمت ملائکو وویل د توبه کړې وه او روان و. د عذاب ملائکو وویلې نه، ده د خیر هیڅ کار نه دی کړی. الله رب العزت یوه بله ملکه د انسان په جامه کې د پریکړې لپاره راولیږله او د دوی د لانجې د حل لپاره یې داسې لار هواره کړه چې د دواړو ښارونو ترمنځ پرته لاره ناب کړی شي. مه ترې سړی چې هرې خوا ته نږدې و همغه ملایکې دې روح واخلي. بله خوا الله رب العزت د نیکو خلکو د ښار ځمکې ته امر وکړه چې زما دغه نیک بنده خوا ته رانږدې شه، او د ګناهګارو خلکو د ښار ځمکې ته امر وکړه چې زما له دغه بنده څخه لرې شه. پایله دا شوه چې سړی د نیکو خلکو ښار پلو ته نږدې شو او د رحمت ملایکو یې روح له ځان سره واخیست. وګورئ په لومړني ملاقات کې هغه راهب ورته څه ویلې او نتیجه یې څه شوه، دویم ورته څه ویلې او نتیجه یې څه شوه. نو که غواړئ چې په ژوند کې کامیابه اوسئ، که غواړئ چې د ژوندانه په زرینو اصولو باندې پوه شئ، نو چې چا سره مخ کیږئ په ورین تندي او په مسکا سره مخ کیږئ او هغه سره خبرې پرانیزئ. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.